پر طالب قماندانانو د بریدونو دوام د آزادګانو جبهې د مهم طالب قماندان وژلو ادعا کړې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د آزادګانو جبهې ادعا کړې چې په غزني ولایت کې د دغه جبهې د کسانو په برید کې د اندړ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د استخباراتو مدیر ووژل شو. د آزادګانو جبهې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ادعا کړې چې د دغه جبهې د ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې شنبه مازدیګر د چنګاښ پر 13مه د اندړ ولسوالۍ د منار کلي اوسیدونکي او دغه ولسوالۍ د استخباراتو مدیر په قماندان سیف خالد مشهور مولوي شریف وژل شوی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې مولوي شریف د طالبانو د استخباراتو یو ظالم غړی و چې ډیری کسان له مخکینی امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ په تور شکنجه کول. طالبانو تر اوسه د دې د اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان کې هیڅ داسې وسلواله ډله نشته چې د طالبانو پر ضد د جنګېدو توان ولري او یا هم امنیت خراب کړي. یادونې وړ ده چې ملا یعقوب هم ګواښ کړی و چې که څوک د نظام پر ضد وسله پورته کړي نو سخت به وځپل شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.